هغه چوډیل با چې کله په کلي کې چرګان ونیول بیا به یې په بازار کې خرڅول. په دې کلي کې یو کور و. په دې کور کې له یوې کوچنۍ ماشومې سره خپل مور او پلار اوسېدل. د کوچنۍ ماشومې خپلې مور ته ویل: یا زما خوږې مورې، زما پلار ته ووایه چې هغه ماله یوه ښایسته چرګه واخلي. زه د چرګې سره ډېره مینه لرم. زه به د چرګې سره لوبې کوم. هغه چرګه به زار واخله ځان سره اوسوم. زه د چرګې سره ډېره زیاته مینه لرم. یا زما لورې، تا ته به د پلار چرګه خامخا اخلي. ستا چرګې سره ډېره زیاته مینه ده، نو تا ته به د پلار چرګه واخلي. بازار ته دې چې کله پلار لاړ شي، په بازار کې مزدوري وکړي، نو تا ته به چرګه واخلي. کله چې پلار بازار نه هغه خوا راځي، نو تا ته به یې چرګه اخیستې وي. په بازار کې ډېرې ښایسته ښایسته چرګې میلاویږي، نو تا ته به هم ترې یوه واخلي. یا ښځې، زه به مې خپلې لور ته ډېره ښایسته چرګه واخلم. هلته په بازار کې یو ځای چرګې خرڅېږي، ډېرې ښایسته چرګې دي. زما خو ډېرې زیاتې خوښې شوې. زه به مې خپلې لور ته یوه ښایسته چرګه پکې واخلمه. لورې، ته هېڅ خفه نه شې، تا ته به چرګه خامخا زه نن اخلمه. کور ته به یې درته راوړم. زه نن ځم مزدورۍ له، چې کله هغه خوا راځم د بازار نه، نو تا ته به چرګه واخلم. په دې کور کې خو هېڅوک هم نشته. په دې کور کې خو چرګې نشته. زه به اوس له دې کور نه څه شی وړمه. زه به داسې وکړم چې هغلته یوه وړه ماشومه پرته ده، ویده ده. په هغې پسې به ورشمه، هغه به راوچته کړم. کله یې چې خپل کور ته یوسم، نو هلته به په جادو باندې له هغې څخه چرګه جوړه کړمه. بیا هغه چوډیل هغه وړه ماشومه راواخلي او خپل کور ته یې روانه کړې وي، او په خپل کور کې په جادو باندې ترې چرګه جوړوي او بازار کې خرڅوي. دغه وړه ماشومه خو مې خپل کور له راوړه، نو دغه ماشومه باندې به زه اوس جادو کومه، او له دې څخه به په جادو باندې چرګه جوړومه. اوس خو په کلي کې چرګې نشته. داسې به کومه چې له دې وروسته به له کلي څخه وړه ماشومان راپټوم، او دلته به په جادو باندې ترې چرګې جوړومه، او بازار کې به یې خرڅومه. بیا هغه چوډیل هغې ماشومې څخه په جادو باندې چرګه جوړه کړي. هغه چرګه په خپل ځای باندې، یعنې هغه میز باندې ناسته وي، او دغه چوډیل ورته خبرې کوي. چوډیل ډېره زیاته خطرناکه وي. دا وایي چې له دې وروسته به ماشومان راپټوم، او په جادو باندې به چرګې ترې جوړومه. بیا هغه چوډیل بازار لا راغلی وي، او په بازار کې په یو ځای کې ولاړه وي، او په هغه ځای کې چرګې هم ورسره وي. په دې چرګو کې هغه ماشومه هم وي له کومې څخه چې دغه چوډیل په جادو باندې چرګه جوړه کړه. والې والې چرګې وهلئ، تازه تازه چرګې دي، ښایسته چرګې دي. خپلو کورونو ته یې درسره یوسئ. دا ډېرې ښایسته چرګې دي. واخلئ واخلئ، له ما نه چرګې واخلئ. واخلئ چرګې. چوډیل دغه آوازونه کوي چې چرګې واخلئ، او په دغه چرګو کې هغه ماشومه هم وي.